تازه غربیانو کفارو ته د امیرالمؤمنین شدید اخطار وایي د شریعت د پلي کېدو په لار کې هیڅ ځواک ته نه تسلیمیږو او نه معامله کوو. امیرالمؤمنین په جوزجان کې خلکو ته د پنجشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي چې دغه ډله د شریعت په لار کې هیڅ ځواک ته نه تسلیمیږي او نه هم جوړجاړی کوي. امیرالمؤمنین وایي چې د دوی انډیوالي او دښمني د خدای لپاره ده او هیڅ اراده نه لري چې پر چا ظلم وشي. هغه ویلي چې واکمني اسلامي واکمني ده او دا چې له خدای سره یې ژمنه کړې شریعت به د خدای پر همدې ځمکه پلی کوي او په بشپړ توګه به پلی کیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو بندیزونه لګولي او له افغانستان سره یې خپلې مرستې محدودې کړي دي ترڅو پر دغې ډلې باندې فشار راوړي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه پای ته ورسوي. هغه ویلي امریکا غوښتل چې په افغانستان کې بد اخلاقي دود کړي او وګړي د اسلام له لارې لرې کړي. هغه ډیروي د همدې په پار مجاهدینو قرباني ورکړې. خدای هغوی بریالي کړل او ورسره یې مرسته وکړه. موږ له خدای سره بېوفایي نه کوو، اسلام او شریعت به واکمنوو. امیرالمؤمنین وایي زموږ جنګ له امریکا او د هغوی له ملګرو سره و، له افغانانو سره نه و، خو یو شمېر افغانان ځان د امریکا سپر کړ او ووژل شول. د نوموړي په وینا کله چې امریکا خبرو اترو ته صوبه وازله شوه هغه پوه شو چې امریکا غواړي ووځي. هغه وایي خو لویه اندېښنه زما دا وه چې د هغوی ملاتړې واکمني به پاتې کیږي او موږ به اړ یو چې له افغانانو سره جنګ وکړو. خو د خدای رحم و چې د امریکا له وتلو مخکې دغه واکمني تسلیم شوه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شېبې.